ناسته ولاړه د هغه ځای خوند کوي چې ارزښت درکوي. ستا په ناستې، ستا په ولاړې، ستا په خبرو، ستا په وخت چې د هغوی سره تېروي ارزښت ورکوي، ارزي. دا په خپله یو ثوابي کار دی. او کله چې ته د یو چا سره ناسته ولاړه کوې او په تا باندې هغوی په تکلیف وي او ارزښت نه درکوي او تنګ وي چې کله به ترېنه ځې، دا په خپله وبال دی، ګناه ده او د شریعت نه خلاف کار دی. ځکه چې ته په خپله د خدای تعالی په دربار کې یو ډېر ارزښت لري خدای پاک ته، ځکه چې انسان یې پیدا کړی. نو چې بل څوک درته سپکاوی کوي په دې باندې خدای پاک خفه کېږي، او چې ته په خپله ځان په خپله سپکوې نو ته ورباندې ګناهګارېږي. نو عزیزانو، ملګرو، خویندو، ورونو، ناسته په هغه ځای کې وکړئ چې ارزښت مو وي، او په هغه ځایونو کې مه کوئ چې څوک در باندې تنګېږي. السلام علیکم ورحمة الله.